ملګرو مولانا محمد عظیم څومره کم تعلق چې د صوبه سیند سره دی یو ډیر اعلی شخصیت دی. تاسو ټول به ډیر زیات ښه پیژنئ. په سیاسي توګه کې هم د هغې ډیر زیاتې پرزونې دي، د نه علاوه نور ډیر زیات خدمات یې دي. د هغې یو نازیبه کم ویډیو ورسره کم تصویر په سوشل میډیا گردش کوي، په کم کې چې ښودلی کېږي چې د مولانا محمد عظیم څومره صاحب یو ویډیو هغه وایرل شوې ده. په ویډیو کې کم هلک سره چې دا کم بدکاري به ورته وایو هغه کوي، ورسره په خوا کې یو شاه زلمی ناست وي، هغه ته دا ویډیو ریکارډ کړې ده. که موږ وګورو داسې ویډیو هغه زموږ په ملک کې خاص طور موږ به د خیبر پښتونخوا ذکر وکړو، دلته هم داسې ویډیو هغه مخ په وړاندې راځي. هغه په سکولونو کې شو، د دې علاوه لکه مدرسو کې هم داسې څوک محفوظ زیات نشته، هلته هم داسې ویډیو د هغه ځای نه راځي. ډیر زیات یو د افسوس شرم مقام دی، لکه مدرسې ته سړی خپل ماشوم ولیږي د دې دپاره چې دې ته داسې لار وښیي چې هغه د بدو نه منې شي، هلته الټه د هغې سره داسې حرکت کېږي، نو په هغې باندې هم ډیر زیات د یو افسوس څرګنده کوو. تاسو ټولو ته هغه دا وخت کم په سکرین باندې ډیر زیات هغه زه ښودلی هم نشم، خو کم ویډیو چې کم ده هغه ریلیز شوی ده په کم پرایویټ گروپس چې دي، واتساپ د علاوه کم فیسبوک کې هم داسې شیر کېږي. نو کم ویډیو خلک وایي داسې جعلي جوړه شوې ده، ریل ده، خو کم ویډیو چې موږ وکته نو په هغې کې داسې د جعلي څه نه، لکه کم حقیقت چې دی هغه ریالټي طرف ته ډېر دی. بلکې په علماو باندې داسې الزامات او داسې فضول خبرې هم نه دي په کار، خو بس د بده مرغه چې داسې څه علما راشي چې هغه د نورو کم علما ښه علما چې دي د هغو نوم بدنامولو کوشش وکړي یا د هغو نوم بدناموي. نو موږ له پکار دي چې راپاسو او د داسې علماو کم چې د دین اسلام ته نقصان رسوي د هغې خلاف موږ راپاسو او د هغې مخنیونه وکړو. دغه لنډه شان ویډیو و تاسو سره شریک کړه، انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.